بسم الله الرحمن الرحیم. راځو تیر ورځ مې د اکسس پروګرام په پارام او په بټنوم خبرې کړې وې کنه. اوس بیا راځو اکسس پروګرام را خلاصو او اکسس پروګرام کې په سټوډنټ ټیبل باندې کار کړو کنه. کمپیوټر وانو په دې کار کړو کوم دې بټنوم کار کړو کنه. انګلیز او ډیکریز بټن یې پته ښه دلته ګورې موږ زه راځم ور پروګرام ته کوم کوم بټنه فاتول انکریز او ډیسکریز. ښه انکریز او ډیسکریز بټنه فاتول کنه. ښه را بسو یو فارم ته کمپیوټر 2 په نامو او یا هم دې ته راځم دا هم بنده ته هم لرې کومه کالکولیټر ته نه دلته به یو کمپیوټر 1 ته به دې کې خو کمپیوټر 2 ته به راسو کمپیوټر 2 ته به راسو دا هم 2 ته به راسو دا به برابر کو خو دې کې به کار وکړو. یا راځم یو بل فارم اخلم دا بیخي بندومه دلته دا ډایلاګ لرو په دې به کار وکړو. دلته کمپیوټر کې وکنه په دې کې سایل تر څو ټول یو ځای شي کنه. ښه نو دا به دې خواته راکش کنن به دې خواته کار وکړو صحیح ده. په دو ځای کې کنټرول اس کنټرول ډبلیو اوس راځو دې باندې کلیک کوو دا به مخ ته راخلاصي. اول داسې کار کوو موږ ګورئ دلته بولډ ویل ایټالیک ویل دا په دې باندې ټول کار وکړو کنه. اوس راځو څنګه کولی شو دې ته رنګ ورکړو راځو رایټ کلیک کوو دغه وروسته ډیزاین ته چې راغلی زه مثال راځم له دغه څخه یو کافي راخلم بټن څخه کافي مې واخیسته. اوس راځم مثال دغه ځای ته اچوم کوم رنګ ورکوې د خپلې خوښې رنګ به دلته مثال ورته ښکوي زه نه مشکل نشته زه ورته وایم ریډ چې کله مثال زه دلته کلیک وکړم نو دا خط دې څنګه سي سور دې سي کلیک وکړه نو چې دا لیبل 0 په دې رایټ کلیک وکړې وروسته بولډ ایونټ او خبره دلته د ګورې دو ځای کې دوه رنګ لري بګراوند رنګ واخلي او که خط رنګ واخلي. بګراوند دې بک کلر په نامه یادېږي او خط یې د خپل رنګ د رنګ د پور کلر په نامه یادېږي. اوس موږ څه چی رنګ ورکوو خط لیکنې ته رایټ کلیک وکړئ وروسته بل ایونټ ته راسئ وروسته کوډ فیلډر ته راسئ دا هم اوکې کوي. اوس دلته ورته لیکئ لیبل 0 ډاټ څنګه وکړي پور کلر صحیح سو پور کلر مساوي که له چی سره وی بی ریډ سره د چی سره وی بی خامخا باید ورسره شي بدون له وی بی نه راځي صحیح سو کنټرول اس کنټرول ډبلیو که اوس راځه کمپیوټر را کلیک وکړه رنګ به سره کنسي سور به شي بیرته به کلیک وکړي بیرته به نه سور کېږي. اوس که غواړئ چې د دې بګراوند ته رنګ ورکړي لکه هایلایټډ کلر هم چې درلود بیا راځي مثال له دې څخه یوه کافي واخلئ کنټرول سی کنټرول وي. اوس زه مثال دلته ورته لیکم چې څه شی بیک کلر صحیح سو دلته ورته لیکم بیک کلر بګراوند د دې باید څنګه سي رنګ واخلي. راځه بیا بل ایونټ ته چې راغی کوډ فیلډر ته وروسته دلته ورته ووایه چې لیبل 0 ډاټ بک کلر شاته ورکوو که نه بک کلر داسې ورته ولیکلو هغه وروسته راځه بیا مساوي که له چی سره وی بي له کوم سره بلاک سره تاسو هر د رنګو نومونه خو انشاءالله در معلوم دي دا وی بي بلاک مې ولیکلو هغه وروسته کنټرول اس کنټرول ډبلیو که. اوس کمپیوټر ته راځو ریډ به څنګه کړي سور به کړي بلاک به څنګه کړي تور به کړي تور یې کو نیکو تور ولې دلته ګوري راځو د دغو خپله د دې رنګ راځو رایټ کلیک کوو د دې رنګ څه شی دی بګراوند یې ټرانسپرنټ ده هېڅ رنګ نه لري صحیح سو د دې رنګ ګوري بک سټایل چې ده ټرانسپرنټ ده. دلته به یو رنګ ورته انتخاب کوي مثال راځم زه نارمال ورته انتخابوم چې سپین سي و سپین سو که نه یا مثال زه راځم دلته ورته انتخابوم چې دا سپین که. اوس کنټرول اس کنټرول ډبلیو که داسې یو رنګ یې واخیست اوس کار کوي راځو دلته اوس سور خو ده کلیک وکړه هغه به تور شه اوس بیا راځه سور د مثال تور به شي سر هم خلاص انشاءالله. له هغه وروسته بیا راځو مثال تاسو وایئ چې زه دغه خپله بګراوند ته رنګ ورکوم څه ته بګراوند ته لکه څنګه ور پروګرام ته راځو له هغه وروسته راځو ګوره دلته شیډینګ لرو شیډینګ څخه نو په د ډیزاین منو کې دلته ګورئ دا رنګونه لرو دا څه شی دی پیچ کلر دی خو دا هر یو رنګ نه ده دا چیرې دا بټنې دي
دې لاندې هر یو کوډ سوی نو غواړئ چې مثال داسې یو بټن جوړ کړي چې مثال یو کلیک بټن جوړ کړي چې کې دا بکګراوند ته رنګ ورکړي نو بیا راځم مثال کنټرول سی کنټرول کوم له هغه وروسته راځم دا بټن مې راواخیستو او دلته مې ورته واچو صحیح سو بکګراوند نوم څه شي ده ډیټیل ده صحیح سو دلته اوس ورته لیکم دا هم ورته تبدیلوم چې په څه شي باندې دلته ورته لیکم ډیټیل مې ورته ولیکم ډیټیل او دا هم انټر اوس راځي دې رائټ کلیک وکړئ راځي بل ایونت ته کوډ فیلډر ته کوډ فیلډر څخه وروسته راځو دلته ورته ولیکئ چې ډیټیل صحیح سو ډیټیل ورته ولیکل وروسته راځه کاما ډیټیل هم غلط ولیکو څنګه نه ډیټیل ډاټ کله چې ډاټ ورکو اوس بک کلر ده کنه نو دلته ورته ولیکئ بک کلر مساوي کله چی سره له ریډ سره یا مثال ورته لیکم چې له بلو سره صحیح سو دا بو آفرین دلته چې غواړي وی بی غواړي بدون له وی بی به موږ سره کنه نسو کار کولای اوس راځه دا وی بی ورته ولیکم کنټرول اس کنټرول دبل کا راځه اوس سپین ده کنه دا سپین ډیټیل باندې کلیک وکړه بلو ته وښکوانه بیرته راځو تاسو وای نه دا خو یو رنګ ده دا مثال سر ته ځان ته جوړوم بل ته ځان ته جوړوم دا خو سخت خبر ده کنه یعنی مثال دا نه خوښیږي وړ یو بټن جوړ کی مختلف رنگونه ورکې کنټرول اس کنټرول دبل کا کنټرول سی کنټرول وی کرا د مثال تورته لیکه چې شي بکګراوند صحیح سو دا تورته لیکه چې بکګراوند سره کوم راځي بکګراوند صحیح سو دا چې ورته ولیکو بکګراوند کوم ډول کې دا بکګراوند صحیح سو دا مې د بکګراوند په نامه څه شي کو ولیکو داسې اوس راځي تاسو رائټ کلیک وکړئ بل ایونت ته راسئ او کوډ فیلډر ته راسئ دا هم وکې کوي کله مو چې وکې کو له وروسته اوس تاسو ورته ولیکئ چې ډیټیل هم څه ولیکو نقطه چې بک کلر کنه بک کلر مساوي کله چې شي سره لوی بي ریډ سره او ضرب دلته مثال ورته لیکم چې لوی بي بلو سره آی تاسو خپل خده ضرب کا لچې شي سره کا رند سره صحیح سو ار ان ډی سی ولې کړه دا سره کوي کلوز کې کنټرول اس کې کنټرول دبل کې اوس راځي دیتا په دې هو سره کوي بلو کوي کله دې باندې کلیک وکم دې رنګ ته واخته کله دې باندې کلیک وکم بیا نه کوي رائټ کلیک وکړئ غوړه ډیزاین ته سره له تاسو دې باندې رائټ کلیک وکړئ بل ایونت راسیدل ته ورته ولیکئ چې وی بی بلو دې سکولیو ده دلته والیو د دې ځکه بیا کار خراب کړی دلته فقط چیرته ولیکئ بلو ولې کار نه کاو ځکه دلته دغه سره کوم بلو سم غلط وی بی بلو کوم ځای کې ده دا به بند کو درته رائټ کلیک کوم بل ایونت دا وی بی خاوسم غلطه دا به ځینه صحیح سو اوس خو صحیح سو وی بی بلو مخکې فقط تور ورکو ځکه دا نوم غلط و صحیح سو دا به بند کې کنټرول اس کې کنټرول دبل کې اوس راځه کله چې کلیک وکړې دا خو یو رنګ اخلي بکګراوند کوم رنګ سو دا رنګ سو بیا کلیک وکړه رنګو بیا کلیک وکړه په هر کلیک سره به تاسو رنګاړئ کنه اوس په دې کې موږ پروګرامینګ نه کوو په دې بری دی لپاره کې کله ډیټابیس ته ورسېږي دا بیا ډېر ښه خوند کوي بیا ګورئ موږ ووټ پروګرام کې مثال داسې راځو ووټ پروګرام ته راځو دغه ډیزاین ته راځو کنه دلته مثال دا ورته لیکلی سي سپین نو ته غواړې چې مثال یو دا رقم بټن جوړ کړې باید دلته رنګ بیرته څه رقم سي سپین ته واوړئ رائټ کلیک وکړه بل ایونت ته راځئ مثال دلته ورته وایئ زه چې غواړم یو بټن غواړم بټن دا رسم کنټرول سی کنټرول وی کله وروسته راځئ مثال دلته واچوه صحیح سو دلته دې ورته واچولې وروسته راځئ مثال په دغه اندازه یې کړه د مابین هغه مکمل ختم کړه او رنګ یې څه رقمي پرمټ ته راسه ورته رنګ دی سپینې خو بیا بل دې سره نه معنیږي خو دغه بکګراوند لري انشاءالله معلومیږي اوس په دې رائټ کلیک وکړئ وروسته بل ایونت ته ولاړ سه او کوډ فیلډر ته وروسته وکیل څخه وروسته بیا دلته ورته ووایئ څه شی ډیټیل صحیح سو ډیټیل دې ورته ولیکو وروسته ډاټ بکلر څه کوم کې مساوي کله چې سره وی بی وایټ سره صحیح سو وی بی وایټ سره وایټ چې ولیکو وروسته راځه دا بند کله چې بند تو کنټرول اس کنټرول دبل کا اوس کمپیوټر ته راسه کمپیوټر ته سره له ریډیو دا هم په دې هم سره خلاصو بلاک سره کوم بسي
مثال بیکګراوند رنګ به چینجوي که سپین باندې کلیک وکړو بیرته به یې راته سپین کې بیا ډیټیل ته ولاړ سئ بیا په دې باندې کلیک وکړئ بیرته به د بټن ته خو نوم ورکوای شو دلې ورکوای ولې نه سي ورکوی مشکل نشته رایټ کلیک وکړئ له هغه وروسته اوس دلته خپله د کیپشن کې ورته ولیکه څه شی وایټ ورته ولیکه دا خو حروف غټ سول دلته ورته لیکن سي وایټ صحیح سو دا مو ورکړو خو دا څه رقم ده کوچنی ده که نه داسې به بس ده که غټ کم بس ده صحیح سو چې لږ ښه ښکاره سي کنټرول ایس کنټرول ډب لیکه اوس راځه مثال کلیک وکړه اوس ګوره وایټ بیکګراوند رنګ چینج که رنګ چینج سو وایټ بیرته سپین زه دا نورې بټنونه جوړ کړي دا رنګ شین دی د دوی سپین دی خو دلته خو موږ سپین کړو ګورئ رایټ کلیک وکړو د دې سپینۍ فارمټ ته ولاړ سه فارمټ ته چې ولاړې دلته راسې دا ورته سپین کړئ صحیح سو سر خو خلاص و آوټلاین یې ځینې لرې کوي هم آوټلاین یې څنګه کولی سې ختمولی سي په دې کې خو مشکل نشته انشاءالله اوس راځو ګورئ موږ اوس پروګرام کې بل شی لرو انکریز او ډسکریز بټن لرو یو خط مثال ولیکو مثال دلته ورته لیکل سي افغانستان اوس داسې کله مثال دا زه انتخاب کوم دا انتخاب له هغه وروسته بیا راځي مثال انکریز او ډسکریز څه سول دا دی که نه کلیک په غټېږي او بېرته څه رقم کېږي کوچنی کېږي اوس که غواړئ چې داسې بټنې جوړې کړي نو راځه دا څه شی نومېږي لیبل زیرو اوس راځه د دغه بټن نه زه مثال دغه هغه درته جوړوم دا بټن دا بټن یا دا سپینه بټن راخلم کنټرول سی کنټرول وی که صحیح سو دا هم راواخیستو دې خواته یې اچوم او دې خواته فقط راځه مثال دا ځینې ختموم ورته یې دا دې څه رقم کړي کوچنی دی کې یا مثال داسې مشخص کوئ ورته یې داسې دا ځینې خط کړه ورته یې دا دې څه رقم کړي لاس دې راغټ کړي کنټرول سی کنټرول وی له هغه وروسته راځه مثال دلته یو بل بټن ورته کړم ورته یې دا دې چې کله پریس کوم اتوماتیک دې څو ته کړي 45 ته دې او یو ببل دلته ورته واخلم چې هغه یې نامعلوم د خپلې خواهې دلخواهې کښي صحیح ده دا مې ورته کړو دلته مثال زه ورته ولیکم 0 یعنې نامعلومه د خپل زړه کار کوي اول به په دې راځم اول په دې کار کوم په دې چې کله رایټ کلیک وکړو له وروسته بل ایونت ته راسه د دې نوم خو به درته یاد لیبل څو ده لیبل 0 ده ښه په بخښنې سره زه بل چیرې ولاړم رایټ کلیک وکړئ له وروسته بل ایونت ته راسئ او کوډ فیلډر ته راسئ له وروسته ده هم اوکې کوئ اوس ورته وایي لیبل 0 ډاټ فونټ څه شی فونټ سایز صحیح سو دا دارې ورته یې فونټ سایز څه رقم که مساوي کله څو سره له لاس سره لاس بټن و که نه دا اصطلاح ورته ولیکه کنټرول ایس که کنټرول ډب لیکه اوس کمپیوټر ته راسئ په لاس باندې کلیک وکړئ دې سایز به څو سوی لاس به سوی که غواړئ چې دې په 45 باندې کلیک وکړم نو دا د اتوماتیک څو ته واوړي 45 ته رنګ یې نشته رنګ یې ورته بدله کړئ مثال رنګ یو څه ښه ښکارېږي دا رنګ به صحیح 45 رایټ کلیک وکړئ له وروسته بل ایونت ته او دلته کوډ فیلډر ته راسئ له وروسته دا اوکې کړئ له اوکې څخه وروسته تاسو بیا دلته ورته ولیکئ چې لیبل څو لیبل 0 ډاټ فونټ سایز مساوي کله څو دلته ورته لیکئ له 45 سره یې کوه دا هم بند کړئ کنټرول ایس کنټرول ډب لیکئ اوس کمپیوټر ته راسئ ګوره لاس 45 ډېرې غټ کړو او دلته د دلخوا څه رقم کار کوي راځه رایټ کلیک وکړئ له وروسته ډیزاین ته دلته ډبل کلیک وکړئ له وروسته راځه کوډ فیلډر ته او دا هم اوکې کله اوکې څخه وروسته دلته ورته وایي چې لیبل څو 0 ډاټ فونټ سایز مساوي کله څو سره 100 دا ظرف که په څه شي کې په آر ان ډي کې صحیح سو دا دې ورته ولیکو له هغه وروسته دا سره کوم کوي کلوز کې کنټرول ایس کې کنټرول ډب لیکئ اوس راځه ګوره په دې باندې کلیک کوو غټې کړو که کوچنی کړو سایز نه ده معلوم بیا کلیک وکړه غټې کوچنی کړو بیا کلیک وکړه بیا درته غټ کړو بیا کلیک وکړه ګوره معلوم نه ده د خپل زړه کار کوي چې هر څه یې وکړه هغه کوي ګوره بیخي کم کړو بیا کلیک وکړه بیا غټ کړي بیا کلیک وکړه بیخي یې پسې وړه کوي دا زه د خپل زړه کار کوي خو نه زه دلته انکریز او ډسکریز بټنې جوړوم بیا راځه رایټ کلیک وکړه زه دا راخلم دا مې سې راواخیسته کنټرول زی کوم یې کنټرول وي کوم یې دا به هم دې خواته را انتقال کړو صحیح ده چې منظم راسي دلته ګورئ فقط دغه لیس دی نو ګریټن دی دا ورته استفاده کوي دا دې څنګه کې دا دي غټ کې یو بله به هم ورته واخلم کنټرول سی او کنټرول وي دا به هم دلته ورته راواخلم ورته دا دې څه رقم کې دا دې کوچنی کې نه لیس دی اوس راځو په دې رایټ کلیک وکړئ له وروسته بل ایونت ته او کوډ فیلډر ته له وروسته دا هم اوکې کړئ کله مو چې اوکې کړو اوس راځئ دلته ورته ولیکئ چې لیبل څو لیبل 0 ډاټ فونټ سایز څه رقم که فونټ سایز مساوي که له څه شي سره اوس که یو ورته ولیکم د یو سره به یې مساوي کړي که له دوه ورته ولیکم خو دغه لاس ورته ولیکل لاس بیا خو له نورو بټنو سره
هغه ونه سو فرق ونه سو دلته به تاسو سره کم کوئ اوس دغه څه شی لیبل 0 مرته ولیکل که نه دا فونټ سایز مساوي که له چی سره بیرته له لیبل 0 سره مساوي که دلته ورته لیکم لیبل 0 ډاټ څه شی فونټ سایز سره مساوي که فونټ سایز دا مې ورته ولیکه اوس دا بند کړه دا مې بند کړه کنټرول اس کنټرول ډبل کې اوس به ګورئ بیا څه کار کوي دا خو سایز څومره ده مثال دغه لاس د شل داسې هر څومره ده په دې باندې کلیک وکړئ اوس یې بیرته له هغو سایز له هغو سره یې بیرته مساوي کړئ هېڅ فرق یې ونه کړو هر څو کلیک وکړم فرق کوي نه کوي راسئ بیا رایټ کلیک وکړئ ډیزاین ته کله چې ډیزاین ته راغلی په دې بیرته رایټ کلیک وکړئ بل ایونټ ته ولاړ شئ ورته یې ورسره جمع که څو اوس څو څومره غواړئ چې څه رقم کې راغټ شئ ورته یې دوه غواړم زیات نه غواړم صحیح شو کنټرول اس کنټرول ډبل کې اوس راځئ کمپیوټر ته ګوره دوه داسې راغټئ اوس نو سر خلاص دی انشاءالله دا انکریز او ډسکریز اوس ډسکریز پاته شو هلته فقط څنګه وکئ منفي علامه استفاده کې راځي بیرته کوډ فیلډر ته دلته ورته وایاست لیبل څو لیبل 0 ډاټ فونټ سایز دا له څه راکوي فونټ سایز مساوي که له لیبل څو سره لیبل 0 ډاټ فونټ سایز وکنه فونټ سایز مساوي که له چی سره منفي 2 یا 3 هر څو چې ورته لیکي صحیح شو دا مې ورته ولیکل کنټرول اس کنټرول ډبل کې اوس راځئ دلته راځئ اوس انکریز څه رقم کوي ډسکریز کوم ځای کې غلطي چې شی ښه دلته ګورئ موږ چی ورکړی مساوي ډېر ښکلی د وجه کې دا به څه رقم کوي دا به ځینې لرې کوي او فاصله خو انشاءالله فرق نه کوي اوس راځه دا هم څنګه کوي بند کوي کله چې بند کوي اس که اوس مساوي به تاسو نه ورکوي مساوي ورکړی اوس په دې باندې کلیک کوه څنګه کوي درته کوشنی کوي او دلته څه رقم کار کوي دلته یې بېرته درته راغلی خو اوس نه صحیح ده دا ورکړي جواب ورکړي اوس ګورئ موږ وډ پروګرام ته راځو موږ دلته خپله تیار سایزونه جوړ شي ما سرنډي قاشوره قزبند دا خط ده که نه دا انتخاب اوس ډېره ضرورت زه به تر څه وخته په دې باندې کلیک کوم غټه یو کش نه کوي دلته موږ لیبل لرو که نه دلته ګوره فونټ سایز لرو په دې باندې کلیک وکړه ورته شپږ ویس دا اتوماتیک شپږ ویس کوو که نه کوو اوس داسې څنګه کولی شو موږ جوړ کړو په دې خو سر خلاص و مشکل خو نشته اوس به بیا راځئ تاسو به ډیزاین ته راسئ ډیزاین ته چې راغلی دلته موږ په کنټرولز کې چې لرو کامبو باکس لرو کامبو باکس باندې به کلیک وکړئ له هغه وروسته به تاسو دا دلته رسم کړئ دا مې رسم کړئ د خپلې خوښې په اندازه اوس درته وایي چې هغه یو دو درې حساب شرط مثال 12 او 14 اته کې لیکلي هغه په بل ټیبل کې لري که نه خپله لیکي زه به ورته وایي چې آی ویل ټایپ زه به څنګه کړم زه خپله لیکم دلته ورته ولیکئ چې څومره سایزونه دې په کار دی 11 12 مثال ورته لیکم چې 14 او دلته ورته لیکم چې 20 مثال ورته لیکم 45 او 80 ورته لیکم او 80 ورته لیکم تر 20 پورې راځي که نه دومره لاندې تر سره لیکم پسې لیکئ دا مې ولیکو له هغه وروسته دا څه رقم کوي نیکسټ کوي فینیش کوي نیکسټ کوي له هغه وروسته ګورئ موږ ته کامبو باکس تیار څنګه شو جوړ شو دغه لیبل یې چې دا ور ختم کړي ډلیټ یې کوي دا به ختم شي نور یې منظم کوئ منظم یې کوي لاندې پورته یې ولئ تر څو ښه ښکاره شي صحیح شو ډیزاین یې نور ورکولی شي اوس راځو د دغو نوم زده کړئ نوم یې چې ده کامبو 8 ده د دې نوم چې و لیبل 0 اوس په دا کامبو باکس خپله کلیک وکړئ بل ایونت ته راسئ بل ایونت ته سره کوډ فیلډر ته له هغه وروسته دلته ورته ووایاست چې لیبل 0 ډاټ څه شی فونټ سایز صحیح شو دلته ورته ولیکئ چې څه شی فونټ سایز مساوي که له چې سره کامبو ورته ولیکئ صحیح شو کامبو څو اتاتیا د کامبو والیو د د مابین خط دغه سره مساوي که والیو ورته ولیکئ صحیح شو ډاټ ویلیو کوډ خو سر خلاصو لیبل 0 خو در معلوم ده چې فونټ سایز یې مساوي که د د کامبو باکس په مابین کې چې دي دا راواخله د فونټ سایز ورسره مساوي که او دا هم بند کړئ کنټرول اس کنټرول ډبل کوئ ښه کنټرول زاید به کوم دلته مې چې ولیکو اوس یې کنټرول اس کې کنټرول ډبل کوئ اوس راځئ کمپیوټر چې ده راخلاص کړئ دلته راځئ مثال څو سایز د فکر ورته 11 دا 11 څو که نه 11 ورته 45 اوس ګوره ټول لیست راغلی که نه 2 که 2 سو او که ورته وایاست نه څو یې که 12 که مشکل خو نشته سر هم خلاص و
لکه څنګه چې موږ هغلته لرو ورته نوشته که ورته بېرته 11 کنټر که ګوره کوي که نه کوي هېڅ فرق نشته فقط دغه هغه سیده شکل یې دا ورته چینج کړي نو مشکل نشته مشکل خو نشته تر درجه مخته ولاړ شم بس به یې دومره ښه تر دې چې کوم سوال پوښتنه نه لرئ مشکل هم نه لرئ نو